د جولای په 20 نیټه د باډي تحصیل په دې ودانۍ کې 2 ځانمرګي بریدونه شوي چې په نتیجه کې د دې ودانۍ یوه برخه راپرېوتلې. ابتدایي اطلاعات مطابق دلته خودکش حمله شوې ده په تحصیل کمپاوند باندې او پای کې څلور کسان چې کم دي دا شهیدان دي زموږ پولیس والو ملګري او اته کسان چې کم دي زخمیان دي. دا چې دا 2 سټوري بلډینګ وو هغه کې دا ودانۍ راغورځېدله. د خیبر ځلي پولیس ویلي چې هلته موجود سپایانو د ځانمرګي بریدګرو سره د ډزو تبادله کړې او په دروازه کې دا چاودنې کړې. د خیبر ځلي د باډي تحصیل په دې پخوانۍ ودانۍ کې دننه د مرستیال کمشنر تحصیلدار او د ترهګرۍ ضد ادارې CTD دفترونه هم موجود دي او په دې کې سرکاري قیدخانه او یو جومات هم جوړ شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.